پړی لاس تاو کړ. د څا د څرخ غنجا سوه. ډکه بوکه راوخته. جوجو د رڼو اوبو پر سر ناست و. تواب په بیړه وویل په څا کې د څه کول؟ جوجو ټوپ کړل. د هلک پر اوږه کښېناست. له چنګوښې مې معلومات غوښتل. ژوند یې سخت و. په تیاره کې اوسېده خو شکایت یې نه درلود. ویل یې چې ښه ده انسانان نه وینم. تواب ډکه بوکه په سطل کې تشه کړه. سطل یې کوچني سخوندر ته کښېښود. جوجو وویل ښه یې نه ساتې ورته وګوره وربوز یې له اوبو نه پورته کېږي. تواب په بیړه وویل پلار مې. جوجو ورک سو. باتور په چوتره کې ودرېد. په زوره یې وویل د مېلمنو د کوټې کیلي راوړئ. ډنګره ښځه په بیړه له کوټې راووته. په سره سپڼسي کې پیلې کیلي یې سړي ته ونیوله. باتور له کلا ووت. تواب ګړندي ګامونه واخیستل. د مېلمنو کوټه د کلا په دیوال پورې نښتې وه. هلک کوټې ته ورننوت. نیکه د اوږدې کوټې په بر سر کې ناست و. له مېلمه سره یې خبرې کولې. تواب سړي ته لاس ورکړ. ورته نږدې کښېناست. مېلمه ته یې وکتل. تیاره وه. څېره یې ړنګه ښکارېدله. پلار یې راغی. د ګاز په ډبې پورې تړلې جالۍ ته یې اورلګیت ونیوه. له فش سره پر سړي ژړه رڼا ولوېده. مېلمه له عمره پوخ و. ول ول خیرنه لونګۍ یې تړلې وه. د تورې پزې پر پلنه څوکه یې د کالدانې داغ ښکارېده. تواب زړه تنګ سو. کور ته ولاړ. مور یې په نغري د بخار دیګ ایښی و. لندو بوټو خوله نه اخیسته. ښځه په لوګي کې پټه وه. تواب د تراکتور ټیلې ته ورغی. ګیلنه یې راپورته کړه. بیرته نغري ته راغی. ګیلنه یې کږه کړه. تر بوټو شنه لمبه راتاو سوه. تواب خپلې مور ته وکتل. په سترګو کې د دېګدان لمبه ښکارېدله. تواب یوه شېبه ودرېد. بیا یې په سر کې څړیکه سوه. نری درد یې تر تندي پورې راغی. کوټې ته ولاړ. اوږد پرېوت. وخت ووت. له چوترې د پلار غږ راغی. د تواب پوښتنه یې کول. تواب دالان ته ننوت. بدنۍ او چلمچي تیار ول. نیغ د مېلمنو کوټې ته ولاړ. د مېلمه له لاسونو خیرنې اوبه توی سوې. پر دسترخوان د لندې ډوډۍ 2 کاسې کښېښودل سوې. تواب ورته نږدې کښېناست. مېلمه ته یې وکتل. له هرې ګولې وروسته به یې د لاس یوه ګوته څټله. د غوښې وار سو. د تواب تره پر یو هوارې ډوډۍ غوښه پر 4 برخو تقسیم کړه. مېلمه ته یې وکتل. ستا یې تر څو؟ مېلمه په ډکه خوله وویل تر 10. سړي له یو سره حساب پیل کړ. 1 2 3. ده به په هره برخه غوښه خپله ګوته ایښودل. 10مه شمېره پر یوه غوړه برخه راغله. هماغه برخه غوښه یې د مېلمه تر مخ کښېښوده. پاتې برخې هم په همدې توګه تقسیم سوې. ښه شېبه ووته. زامې خوځېدلې. تواب د خپل پلار غږ واورېد. درغله. ور ویې کتل. مېلمه ته یوه غټه ګوله نیولې وه. مېلمه وویل بس دی نه یې سم خوړلی. خو د باتور لاس هماغسې په هوا کې پاتې و. مېلمه ګوله ور واخیسته. د تواب تره هم په ډوډۍ کې غوښه ونغاړله. غټه ګوله یې ترې جوړه کړه. مېلمه نه خوړله. خو د تواب تره ټینګار کاوه چې د پسه لم دی. سړی مجبور سو. ملک هم په زور سپینه غوښه ورباندې وخوړه. د تواب اوږه درنه سوه. جوجو وویل مېلمه یې په ډېره غوښه مړ کړ. تواب په ټیټ غږ وویل دا زموږ رواج دی. د مېلمه عزت کوو. شېبه وروسته دسترخوان ټول سو. تواب د لاس اوبه ور واچولې. بیا په چایو پسې ولاړ. کله چې بیرته راغی مېلمه په خوند یوه کیسه راخیستې وه. یاره ملکه عجب سوډر شی و. د کلاشینکوف 2 ګولۍ خوړلې وې خو بیا یې هم چاړې ته ځان نه ورکاوه. ملک په خبره کې ورولید. څنګه دې وموند؟ سړي په خوند وویل بس چا راته ویله چې د بدیدار ورور دی ځنګله ته وتلی. ما هم کلاشینکوف راواخیست. یوه دره مې پسې وغوښته خو پیدا مې نه کړ. بیا خدای مهربان سو د تبر غږ راغی. ورغلم د یوې څېړې له تنې مې ور وکتل. بس همالته ورته پرېوتم. د کلاشینکوف زخه مې ورته سیخه کړه. ټک ټک. سړی بوڅ راواوښت. منډه مې ور واخیسته. په ګېډه کې لګېدلی و. خو لا یې هم چاړې ته ځان نه ورکاوه. په ډېر زحمت مې ستونی ور پرې کړ. د تواب اوږه درنه سوه. جوجو وویل ولې؟ تواب په خبره کې رولوید. نه پوهېږم. نیکه وخندل. یار عبدالرحیمه نر کار دې کړی دی. زمری یې زمری. مېلمه په خوند وویل اوس به ګلاب شاه ته معلومه سوي وي چې بدي څه ته وایي. نیکه په خبره کې رولید. ګلاب شاه دې ونه موند؟ نه په خدای چا ویل چې ایران ته تښتېدلی. بس په کومه ورځ چې زما ورور راوویشت له هماغه ساعته ورک دی. خو ښه سو ما یې هم د ورور ستونی ور پرې کړ. خلاص په خلاص. د نیکه خندا پورته سوه. یار عبدالرحیمه زمری یې زمری. جوجو وویل زمری څه ته وایي؟ تواب وویل یو حیوان دی. نو مېلمه ولې د دې نوم په اورېدو وپړسېد؟ حتما به کوم ښایسته حیوان وي.
نه زموږ د مکتب په کتاب کې عکس ته ببره بدشکله څېره لري. جوجو وویل ته به نه خبر، بوی به یې شوي. که داسې وای نو پر خوله او پزه به یې مچان نه راټولېدی. هوښیار به وي. نه یوازې په ښکار کې پیاوړی دی، نور ژوندي ساري وژني. جوجو ویل بیا خو د نیکه سم ورته وایي، میلمه په رښتیا هم زمری دی. د نیکه غږ راغی وهلکه څنګه لکه مچ له ځانه سره بڼېږي. تواب وارخطا سو. هېڅ. په منډه د باندې ووت، کلا ته ننوت، په چوتره کې غلی کښېناست. چوپتیا وه. پورته په رڼو سترګو کې د تیارې سور څراغ مړ او بل کېده. جوجو ویل ښه نو زمری مو د غیرت نښه ده. هلک غلی و. جوجو ویل په تاسو کې قتل څومره اسانه دی. هلک په خبره کې ورولید. خپل وار یې واخیست. جوجو ویل قتل ګلاب شاه کړی و، ورور یې څه ګناه درلودل. تواب په خبره کې ورولید. سر دې مه خرابوه، دلته 100 کلنې بدۍ پاتې دي. مړی نیکه کړی وي غچ یې له لمسیانو اخلي. ناڅاپه ډزې سوې. 2-3 دقیقې پرله پسې ډزې. تواب له چوترې ټوپ کړل. په منډه له کلا ووت. نیکه او د تواب پلار هم د باندې ول. د میلمه درک نه و. نیکه په بیړه وویل تواب زویه له میلمه سره پاتې سه. تواب کوټې ته ننوت. میلمه دیوال ته غلی ناست و، وارخطا ښکارېده. وروسته یې د ګاز ډبې ته لاس وروغځاوه. تیاره سوه. تواب ویل ډزې په کلي کې دي. د میلمه وارخطا غږ یې واورېد. تا ته د بدۍ زور نه دی معلوم. د ښځو چغې سوې. تواب کړکۍ خلاصه کړه. د کلي له منځه کوکې راتلې. تواب ویل مه ویرېږه، په تا پسې نه دي راغلي. ځواب یې وانه ورېد. تواب د باندې ووت. په کوڅو کې بل څراغونه ګرځېدل. مخکې ولاړ. د کلي منځ ته ورسېد. خلک راټول. تواب اخوره ته وخوت. پر یو چا سپین څادر هوار و. د څادر یوه برخه په وینو سره وه. له څنګلوري کوره د ښځو کوکې راتلې. د تواب اوږه په شدت وخوځېده. نیغ کښېناست. سترګې وموښلې. جوجو. تواب په بیړه وویل دا 2 ورځې چېرته وې؟ جوجو خبره کې ورولید. هله ته نور وګوره. تواب په حیرانۍ ورته وکتل. جوجو ویل په لښتو او خوشایو کې د داشکې مرمۍ پرته ده. هلک ولاړ سو. دالان ته یې منډه کړه. د خپلې مور له لاسه یې اورلګیت ونیوه. ټیټ سو. له تناره یې لښتې راویستې. د داشکې په زیړه مرمۍ کې د بیګانۍ انګار سره رڼا ښکارېدله. هلک توده مرمۍ د تناره پر غاړه کښېښوده. ښځو ته یې وکتل. د ټولو سترګې رډې راوختلې. خور یې چغه کړه دا ټول ستا د لاسه. تواب په خبره کې وویل چټیات مه وایه. مور یې وویل ته باید خطرناکه شیان په لښتو کې پټ نه کړې. د تواب تندی تریو سو. زه نه وم خبر. خور یې ویل نو پیریانو احوال درته راوړ چې په تناره کې مرمۍ ده؟ تواب په منډه له دالانه ووت. جوجو ویل په دې شنه سهار مې د خولې خوند در بد کړ. هلک اوږد وغځېد. جوجو ویل پوهېږم بې ځایه ملامت کړې. څه چې وینو ډېر وخت رښتیا نه وي. هلک چت ته کتل. د جوجو غږ یې واورېد. اوس به ستا د پوښتنې ځواب درکړم. په سفینه کې یوه تخنیکي ستونزه پیدا سوې وه. یو ورځ یې کار وغوښت. بله ورځ څو کلیو ته په تحقیق پسې ولاړم. تواب هماغسې غلی و. جوجو وویل تندی دې سم ونیسه، خوشحاله اوسه چې اور یې نه وبل کړي. له چوترې د نیکه غږ راغی. بلا وبلا د اوداسه اوبه راوړه. جوجو وویل هو رښتیا هغه سړی ولې ستاسو په کلي کې وویشت؟ دلته یې د ترور کور دی، میلمه راغلی و. راتلونکې جمعه یې مرکه ده. جوجو ویل پوه نه سوم. له شاوخوا کلیو سپین ږیرې راټولېږي غواړي چې دا دښمني ختمه کړي. د جوجو سترګه وځلېده. ښه کار دی، خو دوی باید له اوله د پیښې مخه نیولې وای. اوس به ولې مړې کېده؟ پټیو ته د چرګوړو د اوښتو او له ډزو راوروسته دواړې خواوې ځړېدلې شونډې ګرځېدې، خو هیچا هم سر پسې ونه ګرځاوه. هلک ته غوسه ورغله. تا ته هیڅ هم سم نه ښکاري. جوجو ویل تر اوسه خو سم نه سم ورته ویلی، خو دې مرکې تمه را پیدا کړه. لیکم یې د دښمنیو حل ښه خبره ده. جوجو غلی سو. یو دم یې پر دیوال لاس تیر کړ. ورو یې وویل ځینې خبرې مې راټولې کړي دي. لومړی به د شیرو د کلا کیسه راواخلم. څو سپین ږیري د اخورونو پر سر ناست ول. زړې کیسې یې راخیستې وې. توره پټکۍ او شملې یادولې. ځانونه یې د دنیا تر ټولو خلکو غیرتي بلل. تواب په خبره کې ورولوېد نو ته یې نه منې؟
جوجو ویل ګرانه زما خبرې لا نه دي خلاصې. تواب بکس ته لاس ور وغځاوه، یو کتاب یې راویست، پاڼې یې واړولې، په غوسه یې وویل دا زموږ تاریخ دی، ورته وګوره څو وارې مو هندوستان نیولی، د ایران تر اصفهان رسېدلی یو، د افتخار خبره یې نه بولې؟ جوجو ویل زه به د خپلو خلکو یو کیسه درته وکړم. موږ خوراک نه لرو، بس په کال کې یوازې یوه شنه پاڼه خورو، دې ته د فکر پاڼه وایي. که یې څوک ونه خوري نو ماغزه یې جام پاتې کیږي او هیڅ هم نسی کولی. خو د دې پاڼې پیدا کول دومره اسانه خبره نه ده. بل ستوري ته به پسې ځې، هلته شیشې ته ورته بوټی دی چې موږ یې نسو لیدلی. دا بوټی مو یو دم تر ځان راتاویږي، بس د ژوند تر پایه نسو ترې خلاصېدی. زموږ د ستوري ځوان موجودات په دغه بوټي پسې ځي، خطر ویني خو د نورو لپاره قرباني ورکوي. دوی باید د ستوري وړو زړو موجوداتو ته دا پاڼه راوړي. یو ورځ مې پلار خواشینی ناست و، علت مې وپوښت، رایاده یې کړه چې اور اخیستلو ته یې لنډ وخت پاتې دی، خو تر اوسه یې د فکر پاڼه نه ده راوړې. ومې ویل چې د نیکه مېړانه درته بس ده. نیکه د ستوري په ټولو موجوداتو کې نوم لري. د په خپل ژوند کې زر پاڼې راوړي، زر پاڼې، تر اوسه یو موجود هم د دومره پاڼو په راوړلو نه دی توانېدلی. پلار مې لنډه رایاده کړه چې نیکه ته درناوی لرم، خو زه هم زه یم. ما د خپلو همجنسو لپاره هیڅ هم نه دي کړي، بس یو مصرفي موجود یم چې تل مې د نورو پاڼو ته سترګې نیولې دي. جوجو غلی سو، سترګه یې وځلېده او ویې ویل ګرانه په تیرو ویاړ ښه دی، خو تاسو راتلونکو ته څه پرېښي، اوسنی هم باید څه وکړي. تواب غلی و. جوجو بکس ته وکتل، بکس له مځکې پورته سو او د هلک سترګو ته ودرېد. جوجو ویل ورته وګوره د پاکستان نوم ورباندې لیکل سوی دی. تواب په حیرانۍ ورته وکتل. جوجو ویل ډاډه یم، واسکټ او جامې دې هم له پاکستانه راغلي. پیالې ته وګوره، د ایران ټاپه ورباندې ښکاري. د پلار نیکه تړلې ژړ پاجونه چې د غیرت نښې ګڼي هم د نورو دي. انستن او تار هم نسی جوړولی. تاسو د کلي تر ټولو شتمن یاست، خو لا اوس هم ډوډۍ په خوشایو پخوئ. تواب غلی و. جوجو ویل د بشر د هوساینې لپاره مو څه کړي دي؟ هیڅ، بالعکس تل په نورو متکي یاست. که یوه ورځ سرحد در باندې بند سي له لوږې به مړه یاست. هلک غلی و. جوجو ویل پاتې کیسه واوره. سپین ږیري لا په غیرت کې غږېدل چې یوې زړې ښځې یو 9 کلن ماشوم راویست. ماشوم ګیډې ته لاس نیولی و او له درده یې ټوپونه وهل. یو سپین ږیري د خپلې خولې لاړې د ماشوم په خوله کې ور وڅڅولې. ماشوم بېسده پرېوت. بوډۍ دعاوې کولې، ویلې چې له پرونه راایسته یې داسې قرار نه و لیدلی. څو ځوانان راغلل او ماشوم یې ځنځولۍ نږدې کور ته ورسوه. یو بل بوډا بیا د خوب کیسه تېره کړه، ویلې چې غم مه کوئ، بېګا مې خوب لیدلی په وطن کې به فقر، جګړې او ټولې بدبختۍ ختمې سي. د بوډا د خوب کیسه لا نه وه خلاصه چې له نږدې کوره د ښځو کوکې راووتې. هلک مړ و. جوجو غلی سو. تواب په حیرانۍ ورته وکتل. ګرانه په اټکلي ژوند غټو غټو خبرو، لاړو او خوبونو وطن نه جوړیږي. له چوترې د نیکه غږ راغی. بلا و بلا ړنده یې، بیا دې ساده چای راوړئ. تواب په بیړه جوجو ته وکتل. جوجو ویل ما څه نه دي کړي.